حوالی قدوی لانا خو مصر زنبا بخیر چاره ترین کړو لکه دا شیرونه به لکه مونږ وایو که دا به څنګه چل کوو نه وا شیر به اقرار و خو د اقرار فرمایش د جنین ما د منصور صاحب شیر دالې کوي زه ها اقرار شروع وکړه زه وایو سوې مورې یاد که زه وایي تر څو چې ستا کوڅه کې ناست یم نو مین نه یم مینان خلک په صحرا ګرځي کوڅې نه ساتي هاي هاي ډېر دا د دې سړي ته دا مې دې سړي ته ډالۍ کړه ښه اوس یې ما ته مننه وایې که نه مننه وایې دا شی بند کړه ځه شعر شه پکې څوک وکړي شعر شي موږ ستا په انتظار یو ته به موږ د شعر وایو ته به څوک به پکې شعر وایي ما له شاعري نه راځي ته دا بله ورځ چې کوم شعر وایي ای قاري زه دې سړي نه وار پار رښتیا لکه زه زه دا به دې کټ کړي دا به پکې کټ کړي دا به پکې کټ کړي مزر دې دا لکه ته مال دا صرف شعر وایي مړه وشي دا وی وایو درکه نه هلکه قاري صاحب مظهر صاحب نن ګورې اقرار ډېره ښایسته شاعري وکړه ډېره ښایسته ویډیو خوندورې خبرې وکړې او موږ ډېره مزه واخیسته د ده څه چې میلاو شو بس بیا له خندا نشنه وي دومره مې وخندل که نه ودې ژړل ډېر له خندا سترګو نه مې اوښکې لاړې اقرار علي واقع حوالی قدوی لانا خو مصر زنبا ما ته دغه وایي اقرار پټ په غوږ کې ویل هغه سړی جاړي ما جاړي نه ما خان په خندا کې جاړي خیال دې دی اسټوډیو موزي اقراره اسټوډیو زیاره شب بخیر هاله ښه کوټ پکې ګورو که نه چې واخلو ته به کوټ الې که نه کوم حاجي صاحب دا خبره دا چې زموږ سایز پکې نشته پاټ ډېر ښایسته کوټ راوړه برابر دی مړه ټیک دی پاټ موږ نه پکې برابر کړو زه ځان نه کوم وخت برابر کړو چا نه ستونی وړی د چا نه ستونی دا اوس هم وره دی نه ستونی واړه دي یاره